السلام علیکم لیدونکو ستړي مشه په موکړه تازه لاندو میمو خبرونو ته پاکستان کې له پارلماني ټاکنو یوه ورځ مخکې خونړي بریدونه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر ټاکنیزو دفترونو د دوو بېلابېلو چاودنو لږ تر لږه څلرویشت تنه وژلي او شاوخوا شل نور یې ټپیان کړي دي. چاودنې په پیښه او کلای سیف الله سیمو کې شوي چې مرګ ژوبله یې تر ډېره ملکیانو ته اړولې ده. بل ورته د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي او سفیر حسن کاظمي په تهران کې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي افغانستان د مقاومت محور یوه برخه ده. هغه ادعا وکړه چې د اړتیا په صورت کې او د شرایطو په برابرېدو سره به د خلکو د ملاتړ لپاره غزې ته یوه استشهادي یعنې ځانمرګو بریدګرو یوه قاعده لړه شي. ایران د دغو وسلوالو ډلو په واسطه چې د مقاومت محور یې بولي په سیمه کې د امریکا او د هغوی اهداف په نښه کوي. که څه هم خمیني دی ویلي چې دغه قاعده د چا له لوري تنظیمیږي او لیږل کیږي، خو ایران تل تورن دی چې د افغان کډوالو څخه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره استفاده کوي. د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی سید حمزه علوي چې د فاطموین لښکر له تجربه کارو جنګیالیو څخه په سوریه کې وژل شو. قدرمنو لیدونکو له ملتیا او مننه ښه اوسئ.